الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. محترم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زموږ دلته راتګ او په دې مجلس کې شرکت ستاسو د حوصله افزایي په خاطر و او په دې هدف و چې موږ ټول په دې باندې پوه سو چې زموږ او ستاسو د ټولو هدف یو دی. البته خود به د هر چا بخش جلایي، څوک به په صحي بخش کې خدمت کوي، څوک به په اقتصادي بخش کې خدمت کوي، څوک به په بل بخش کې خدمت کوي، خو ټول به د دې وطن او د دې نظام دفاع کوو او د دې نظام د تقویې دپاره او د دې ولس خدمت به کوو. امارت اسلامي افغانستان چې اوله پله ایجاد شوی دی، تاسو ته به تاریخ ښه معلوم وي. اوله ابتدا د چور او فساد او مفسدینو په مقابل کې وه چې د کندهار څخه دا تحریک شروع شو، تر کابل راورسېدی. د افغانستان 95% خاوره د امارت اسلامي تر تسلط لاندې راغله. چون په هغه وخت کې جنګونه وه، ټول وخت زموږ په جنګ کې تیر سو، تر هغه وخته چې د امریکا پر افغانستان باندې اشغال کاوه او حمله یې کول. موږ ونه توانېدلو چې د وطن ته داسې یو خدمت وکړو چې په هغه باندې زموږ زړونه یخ شي. خو کوشش مو کاوه خپل تر وسه چې څونه مو وس کار کاوه. وروسته چې امریکا پر افغانستان باندې یرغل وکړي، امارت اسلامي سقوط په یو معنا وکړي او د منځه څخه ولاړی. دا 20 کاله بیا موږ مبارزه وکړه. دا زموږ مبارزه د څه دپاره وه؟ دا زموږ جهاد د څه دپاره و؟ زموږ په مقابل کې به ډېر تبلیغات سوي، تاسو به اورېدلي دلته په کابل کې، په هر ځای کې. چا به ویل چې دا د پاکستان خلک دي، چا به ویل چې دا د امریکا خلک دي، چا به ویل چې دا د روسانو خلک دي، چا به ویل چې دا د بل ملک یا د نورې دنیا د نورو ممالکو یا د شرقیانو یا د غربیانو یو پروژه ده. زه قسم درته کوم چې زموږ په دې جهاد او په دې 20 کلنه مبارزه کې تر دې واخواته چې افغانستان غربیانو اشغال کړی وو او غربیان راغلي وو، زموږ په ملک یې خپل قانون پیاده کاوه. د دې په مقابل کې موږ ودرېدلو چې موږ نه غواړو او نه پرېږدو چې دلته یو داسې نظام نافذ شي چې هغه د افغانستان د عنعناتو سره په ټکر کې وي، د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې وي. نو دا مبارزه موږ د دې هدف دپاره روانه کړې وه. الحمدلله دا دی هدف ته رارسېدلي یو، هم اشغال ختم شوی دی او هم یو اسلامي نظام په دې افغانستان کې نافذ شوی دی. اوس موږ ستاسې د ټولو ذمه داري ده او دا مسؤلیت دی چې باید لاسونه سره ورکړو او د دې مظلوم ولس خدمت وکړو. موږ د هیڅ افغان دشمنان نه یو، نه مو د هیڅ افغان دشمني مخکې کړې ده. مخکې چې مو هم مبارزه کول، د افغانانو په مقابل کې به چا اعتراض لاندې راوستلو چې دا ستاسې جهاد د افغانانو په مقابل کې جهاد نه دی. دغه اعتراضونه به پر موږ باندې واردېدل، خو موږ د مجبوریت په خاطر، د ډېر سخت مجبوریت په خاطر دغه مبارزه کول. هغه دا وه چې موږ کولی نه سوه چې د امریکایانو واډو ته ځان ورسوو، موږ کولی نه سوه چې د اشغالګرو په مقابل کې جهاد وکړو چې دغه د منځه څخه ونه باسو. او بل د اسلامي نظام په مخ کې یو خنډ و. اوس چې معافه عمومي سوې ده او زموږ چې څه چا دښمني کړې ده یا چا مو دښمني کول، موږ نور د هیڅ چا سره دښمني نه لرو. ټول باید لاسونه سره ورکړو او د دې ملت خدمت وکړو. ملت مو ډېر ځورېدلی دی، په هر بخش کې خدمت ته اړتیا لري. دا دی اوس مو نظام او د ملک ټول د نړیوالو تهدیدونو لاندې دی. بندیزونه را باندې لګېدلي دي، پیسې مو کنګل شوي دي، په رسمیت مو څوک نه پېژني، مشکلات راته ایجاد شوي دي. د دې مشکلاتو څخه د وتلو په خاطر باید موږ ټول لاس په کار سو او
هر هغه هڅه وکړو چې هغه د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې نه وي. تاسو چې یاست، تاسو د دې وطن دپاره په صحي بخش کې تر ټولو ډېر خدمت کولی سئ او کړی مو دی. نور هم باید ودې ته متوجه سئ. زموږ مریضان اوس هم د پاکستان په شفاخانو کې پراته دي، زموږ مریضان اوس هم د هندوستان په شفاخانو کې پراته دي او په نورو ممالکو کې. زه وایم چې راسئ دې کار ته متوجه سو او دا قصد وکړو او دا عهد وکړو چې نور باید هیڅ افغان و بل ملک ته د تداوي دپاره ولاړ نه شي. هر قسم تداوي باید موږ دلته په افغانستان کې په مریض باندې وکړو. که شفاخانو ته ضرورت وي شفاخانې جوړې کړو، که مسلکي ډاکټرانو ته ضرورت وي چې د دې وطن څخه وتلي دي راویې غواړو، را دې سي ټول دې راسي، زموږ وروڼه دي، خدمت دې وکړي و دې وطن ته و دې ملت ته. موږ د هیڅ چا سره دښمني نه لرو او هر یو په خپل غیږ کې نیسو او مرحبا ورته وایو. نو لهذا موږ او تاسو ټول باید کوشش وکړو او دا عزم وکړو چې نور باید د افغانستان څخه هیڅ مریض، یو نوع مریض، هغه که د سرطان مریض دی، که د نورو لا علاج مریض وي چې دلته یې موږ تاسو په الحاله تداوي نسو کولی. ته ګوره پر دغه سرحداتو باندې د افغانستان څه حالات دي. یعنې هیڅ ویښ ضمیر دا نسي منلی، نسي برداشت کولی. قسم په الله ده چې زما تر برداشت دا وځي چې زه کله د افغانان وینم چې پر دې سرحداتو باندې په دې دروازو کې د نورو ملکونو د عسکرو د خوا څخه وهل کېږي او ډبول کېږي. دا خواران مجبور دي، دا څه وکړي؟ نو موږ ستاسې څخه خدمت غواړي. موږ تاسې باید شپه او ورځ پر ځان یوه کړو او کوشش وکړو چې په هره ممکنه طریقه کېږي باید دلته موږ تاسې دغه یو غټ ناورین چې رامنځته دی، دا داسې نه دی چې دا اوس پیښه ده. دا 40 کاله چې دا په افغانستان کې دا تحولات راغلي دي او دا ګډوډۍ دي، دا مشکلات دي، دا جنګونه دي، موږ ستاسې هر څه د مابین څخه وتلي دي. که په ما باندې هر خدمت د هر ورور کېږي، د هر ډاکټر کېږي، زه ولاړ یم د هر یو خدمت ته. راسئ دلته شتمني مصرف کوي، تجاران ورونه دي راسئ دلته شفاخانې جوړې کړي، روغتونونه دي جوړ کړي، ډاکټران دي راسئ دلته د مریضانو تداوي وکړي، دلته دې دغه مصرف وکړي. نو که موږ او تاسې کوشش وکړو، اخلاص وکړو او و دې کار ته ژمن پاتې سو، امید شته چې موږ تاسو و دې هدف ته ورسېږو چې 1 کال وروسته 2 کال وروسته موږ تاسې یو افغان هم دا ضرورت نه کړي احساس چې بل ملک ته د علاج دپاره ولاړ شي. نو خبره نه اوږدوم، خبره راڅخه اوږده شوه به. الله تعالی مو وساته. ډېره مننه، ډېر تشکر. ستاسو په لیدو باندې خوشحاله شولو. الله تعالی مو موفق او کامیابه ولره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.